بدري صاحب دا ورور مې طالب ورور مې د بدري صاحب کې ته یو عسكر دی وظیفه راته نه معلومه چې کوم سټار لري خو بیا کوم سوال یا جواب لري په کولای شي. زه څلور پوښتنې لرم خو که ماته وخت راکړي او څلور پوښتنې زه لرم د ورور نه. البته ورته هرکلی وایم، همیشه ورته ښه ژوند غواړم، همیشه ورته روغ صحت غواړم او موږ ټول افغانان یو کیږو او که نه بیا ورک کیږو نو بهتره ده اتفاق اتحاد د ټولو افغانانو د حق دی او یو بل سره باید مینه وکړو. تر کومه به جنګ، تر کله به جنګ؟ یعنی زه که دغه ورور ته ووایم زه د دغه ورور نه یعنی زه دا ډېر یو خوږ انسان دی او زه د خواږه انسان په دنیا کې ډېر زیات خوښوم. لکه یو خبره باید په دلیل او دلایل خپل د وطنۍ مینې شوق هم وښیي. اوس به نن به دې ورور ته دغه پته لګېدلي چې نن موږ چاته لوبه بایلله، څومره به د ده زما نه به دا دردېدلی که دا واقعیت افغاني. نو زمونږ لکه دغسې غوښتنې وې چې اوس لکه افغانستان کې دوه لوبې مونږ وګټلې، هاټ سیل به م جوړ کړی وطن کې، دا خپل بیرغ به م راغستی و، کلمه وه دا بل به م راغستی و، مونږ به م ویلې هغه د سولې خوشحالۍ ده که نه، هر سړی به خوشحاله و. یعنې دغسې غوښتنې چې هغه د ولس خوښوي یا د ولس زړه لاسته راوړل کېږي یا دنیا تاسو په رسمیت وپېژني. اوس که مونږ په دنیا په رسمیت وپېژني توپک خوله شکر دی بنده ده، هر کور کې به امني، جنګ به نور چېرته وي. نو که دا ورور اجازه راکړي زه غواړم ترې څلور پوښتنې وکړم او که چېرته غواړي اجازه رانه کړي نو بیا بدري صاحب دا یو کري صاحب چې پوښتنې درنه کوي جواب یې ورکوه. په ادبیاتو کې کري صاحب بخښنه غواړم چې تم صفي صاحب پوښتنه کوي ادبیات تر چوکاټ لاندې وي، باید دایم چې جواب درکوي انشاءالله په ادبیاتو کې به وي. سمه انشاءالله وکړم په دواړو سترګو. ښه مشره، تاسو نه زما اول سوال دغه دی چې آیا ولې مونږ تر دې دمه چې یعنې نه آیات شته نه حدیث شته او هغه څه مونږ بند کړي دي چې لکه نه آیات شته نه حدیث شته او بیا مونږ په هغې باندې سوچ کوو. اوس فرض که اوله پوښتنه مې دا ده چې درې رنګه ملي بیرغ دی، څوک نشي ویلی چې دا اسلامي نه دی ځکه دې کې کلمه ده، صحیح ده. که جنګونو ته یې راواړو دواړو خواو جنګونه کړي دي، مثال دواړو خواو که چېرته مونږ ووایو عدالت وکړو، مثال دواړه خواو دلته کلمې لګولې یا بل به ټوپک اخیستي و دې باندې به یې ډز کوو، خو هغه کوم ځای کې چې هغې کلمې لګولې په دا سر یې وله او چې په سر یې وشته په سر باندې دواړو خواو کلمې لګولې وې، صحیح ده. نو زه وایم که مونږ یو بل ته بخشش ونه کړو، یو بل ته بښنه ونه کړو، یو بل سره مینه ونه کړو نو مونږ به تباه شو. یو نو زه وایم دغه اولینه پوښتنه مې دغه ده چې لکه ولې دغه بیرغ کې چې کلمه ده او کلمه مونږ راکته کړله، مونږ یو کال کېږي چې په کلمې جوړ نه راځو چې کلمه چېرې ژوند کړو، یعنی کوم هلته یې ژونده کړو کوم هلته یې کېږدو. دغه دا مې یو سوال دی. دوم سوال مې دغه دی چې دغه مکتب په هېڅ کتاب کې نشته چې باید بند شي. هلته خپله قرآن کې خپله دا ورور به پوهېږي یا به نه پوهېږي د هغې کې زما کار نشته، خو قرآن کې وایي چې اقرأ ولوله، یعنی اول آیات چې انسان ته هغه شوی دی چې پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوی دی نو هغې ویلي دي چې اقرأ ولوله، موږ همغه آیات درولې، صحیح ده، صلی الله علیه وسلم بخښنه غواړم. نو هغه دا د دوم سوال دی او دا دوه دي جواب کې بیا به زه ورته دوه نور ووایم. کاري صاحب جواب ورکړه مولوي صاحب. ښه دې سړي خو انشاءالله دوه ډېرې مهمه پوښتنې وکړې، بس الله دې دی خوشحاله کړي. صحیح ده، زه به جواب ورته ورکړم، خدای دې وکړي چې د دې خوښې او د هغه وړ وګرځي احساساتي نه شي. ګوره د هر چا د هر نظام د هر تحریک خپل نشان خپل ټاپه او خپل بیرغ لري، سمه ده. حالان کې ګوره دواړه یو بیرغ دواړه یو ټوټه ده، رنګونه بیل دي، مطلب د یو کې درې رنګ دي او دا یو خالص سپین ده که نه. نو موږ دا د مسلمانۍ یا د جهاد یا د اسلامي امارت دعوه چې کړې ده نو طبعا د موږ هغه اسلامي ده، بیرغ یا چوکاټ یا قانون، صحیح ده. نو ځکه هغه مرکته که هغه کې سمه ده کلمه سته هغه سته ده د دې لاندې قربان خلک هغه سره دي. بخښنه غواړم اجازه راکړه، بخښنه غواړم زما لنډه پوښتنه دغه ده چې دې کې کلمه وتیاره او دنیا پېژندلې وه چې په دغه رنګ د افغانستان اسلامي بیرغ دی او کلمه ده پکې په دې باندې پېژندل شوې ده. نو ضرورت څه دی چې موږ دوباره په دې باندې هغه وایو چې موږ اسلامي ورور خو اسلامي دی که نه؟ نو چې اسلامي غواړي بدري صاحب د کاري صاحب سوال دا دی چې د تاسو د تحریک بیرغ ملي کېدای شي که نه ملي بیرغ به ملت تاسو سره مني بیا به ملي بیرغ کېدای شي که دغه سپین بیرغ هم ملت ومنلو د سره خو دی تاسو تحریک بیرغ دی موږ په دواړو سترګو ورته احترام لرو منو یې تاسو کولی شئ ملي بیرغ سره د خپل تحریک بیرغ سپین بیرغ ولګوئ ورته موږ ورته احترام لرو. خبره نه ده. ګوره ملي بیرغ ګوره دنیا منلی ده، سمه ده، او افغانانو منلی ده، افغانان ام شوقیان ستا او طبعا خوښوي هم ډېر. نو اسلامي امارت موږ وایي چې د اسلامي بیرغ هم په دنیا ومنو
افغانان خو اندازه سره منلای دا منی نو دا یو اړیو منو ملي بیرغ خو چاوړی نه نم چانه کته کړی لکور نو چان لاس نه غیسته یو نیمه هغه ماده ته ختم کړه او نن داسې امر کړی قاطع سیدا بیرغ د ختم سي او بيخي د نه کور نه راوستل کیږي او نه د پکور درول کیږي نو پاتې سو د اسلامي بیرغ دغه به هر دنیا ومني را سره دا دمی نو ماستر ټلی په ځینې ځانو کې دفترونو کې هغه کې وسمستا نو داسې امر نه ده سوی چې یا دې ختم سي یا مخالفت کومه یا کوم مسیر داسې ویل دي. ما سوال پښتنه دغه د ازلګیا پښتنه مې دغه د زما اصلي پښتنه تراشه سوال مې دا دی چې مثال هغه څه شي چې کلمه ده نو موږ حتی یو کال کلمې باندې جوړ نه راځو ولې جوړ نه راځو چې یو کال وماتل شو لکه هغې کلمه ده نو چې کلمه په یو شي کې ده نو موږ خو کلمې دعوې کوو نو بیا کلمې سره څنګه موږ جنجال نه شروع کړی دی. ګورئ خبرې اصل ته کراسو کنه دغه ملي بیرغ د ملت بیرغ دغه د غازی امان الله خان یو سل وسمه کلیزه کړي خیال مې منځل کیږي موږ وایو چې د سلو کلیزه ده دغه پاتې اسلامي بیرغ د سپین بیرغ ته وایي چې یاره د شین دی وی او د سپین دی نوی مطلب دا ولې لري سو چې سپین هغه وروره موږ دا نه وایو چې سپین دی لري شي دا موږ نه وایو ځکه هغه اسلامي بیرغ د ورته احترام لرو لکه څنګه چې دی هغه صابر صاحب مومن صاحب ویلې خپل خبرو کې چې هغه موږ ورته احترام لرو خو لکه یا د وزیر دفاع دا فکر کوم د وزیر دفاع اخر هغه کیږي خو دا زمونږ خلک دي دا سولم زمونږ جنګ ولې ده نو ولې موږ دغه حاطه چې کلمه ده کلمې کې موږ یو کال ماتلی مسلمانانو موږ منځونه کوو عبادتونه کوو ښه دا مې یو سوال دی